واوره هغه څه چې له ورځو راهیسې کابلیان په تمه وو چې که وشي وژونکي او د دې ښار ککړه هوا به بدله کړي. کابل میشتې له ښار تر پغمان راغلي څو د واورو له اورېدو خوند واخلي او ترې هرکلی وکړي. خوش هستیم که امروز برف بارید و خوشیم به این خاطر است که رفیقا اومدیم همراه رفیقا برف‌بازی و ساتیری و روز تیر کنیم دیگه. کابل بیزر باشد و بی برف نی. دا متل شاید تاسې هم ډیر اوریدلی وي خو کابلیان بیا د ککړې هوا څخه د خلاصون لپاره دا واوره له زرو هم غوره ګڼي. خدا کنه که یک دم تبر ده که کافرمون چه و کشتکارمون ده چه و گندم و کچولو چیزا به درک مردم یک خانه بسیار خوش هستیم و خود مال کوریای ما دست به او نیست او کم است. از برف خیلی خوش هستیم خصوصا کابل جای پایتخت ما خیلی روزا زیر چیز بود اگه این برف بسیار فایده دار است. خو د ښار په دې څنډه کې بیا یو شمېر داسې خلک هم شته چې د واورې اورښت یې اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. په دې خیمو کې میشت د واورې اورېدل له سختیو سړې هوا او ناروغیو سره لاس او ګریوان رست. نو په داسې ژمي موږ نه یو خوشحاله په دې واوره چې اوس موږ سره یو شی راسي او تر پلونه یو بوټي راسي او بل شی راسي کومک وشي بیا موږ خوشحاله. بوټي نه لرو وروره موږ دغه پلاستیکان سوځوو او رژیمور دا فرمان ایستلی چې وروره باید دغه هر یو دا پلاستیکان وسوځوي موږ باید وروره دا خلک مجازات کړو. نو نه دا خلک وروره مشکل لري مجبور دي چې پلاستیکان وسوځوي مجبور دي چې وروره چم نه چم پزند کوي. په دې خیمو کې میشت د واورې اورېدل له سختیو سړې هوا او ناروغیو سره لاس تر ګریوان رسیدل ګڼي. خو له دې ټولو سره بیا د همدې کمې واورې اورېدو ته خلک خوښ دي او ترې خوند اخلي.